حاجي ما یو پوښتنه کوله او بچیا ما وی ما نن سبا په دې پښتنو کې چې کومې قبیلې دي هغې د خپلو قبیلو د لارې مختلفې جرګې کوي جشن مناووي او د خپلې قبیلې دپاره اواز پورته کوي تاسو څه ګڼئ دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ نو بچیا جشن یعنی خوشحالي مناول لا خو ښه خبره ده ښه کار کوي او دا جي ښه خبره ده خو بیا هم ضرورت سره راغی چې دوی د خپلو دغې قبیلو لپاره اواز پورته کوي نو دا ټول یو شان پښتانه دي که څنګه زه په دې خبره باندې تاسو ما پوه کوئ دا خبره ده دا خبره خو ده داسې ده که نه بچیا چې تا لږ پوه کړم ګوره بچې اول مونږه انسانان پیدا شوي یو بیا مسلمانان یو که نه جی جی بیا په هغې کې مونږه مطلب دا د پښتانه یو ټول ټیک ده نو مونږ لا اول په دې خبره باندې یو کېدل پکار دي چې مونږ پښتانه یو نو پښتنو ته څومره مسایل دي څومره ضرورتونه دي څه مسلې ورته چې دی نو پرتې دي چې هغه لا نه دي حل شوي او څه مسلې که حل شوي هم دي نو څومره حل شوي دي یا مونږ ته د اتفاق څومره ضرورت دی اول دا پېژندل پکار دي د خپل تاریخ نه ځان خبرول پکار دي د یو پښتون په حیث باندې بالکل بالکل لکه بچې زه به تا په یو مثال باندې پوه کړم په یو کور کې ورونه دي درې څلور یو پکې مشر ورور دی هغه د کور غم خادي کوي د بار نه چې څه خبر هم راځي د مشر ورور له راځي نو چې د مشر ورور ته فایده راځي نو دغه فایده به دی په د خپلو کشرانو بیا تقسیموي که نه نو چې د مشر ورور د حقوقو خبره کوو د هغه عزت کوو د هغه احترام کوو د هغه خبره اورو نو دا کشران به هم په دغه عزت کې په دغه سهولیاتو کې شامل وي د مشر ورور سره او بالکل نو دغه مثال د پښتون قوم دی چې مونږ په خپله پښتانه یعنې دا کومې قبیلې چې دي را جوړې شوي دي یا د مخکې نه دي یا اوس دي یا دي اوس خپل اواز بدرګه کوي دوی د اول د خپل پښتون په حیث باندې خپل ځان وپېژني دوی د حقوقو دپاره د کار وکړي خپله پښتونولي دي دوامداره وساتي نو وروستو دې بیا دې په قبیلو کې خپل اواز بدرګه کوي نو نن بیا پښتونولي ده نن بیا ځان پېژندل دي خپل قام پېژندل دي خپل ضروریات پېژندل دي خپل اواز بدرګه کول دي ایوانونو ته رسول دي او هغه کارونه کول غواړي کوم چې موږ ته په تاریخ کې پراته دي مړانه ده غیرت دی پښتو ده ورورولي ده اتفاق دی امن راوستل دي لمبیا د پښتون دا شان دی این وروستو بیا که یو سړی په یو د قبیلې دپاره اواز کوي د یو نسب دپاره اواز کوي حالانکې په پښتونولۍ کې هره قبیله قابل دید ده قابل احترام ده که هغه یوسفزی دي که اورکزی دي که مومن دي که مندړ دي که نور داسې قبیلې دي که کسبګر وروڼه دي هر څوک چې دي دا بیا انسانان مسلمانان بیا پښتانه دي نو اول دا پېژندل دي چې موږ لا د یو انسان مسلمان او د پښتون په حیث باندې څه کول پکار دي نو وروسته به بیا موږ دا نورې خبرې مخې ته راولو په هغې به کار کوو اول پښتونولي ده بالکل دا جي بالکل پې پوه شوم اوس یعنې ستاسو مطلب دا دی چې اول انسانیت دی بیا مسلمانان یو بیا موږ په دې خاوره چې ژوند کوو موږ پښتانه یو بیا خپلې مسلې پېژندل خپل ضروریات پېژندل دي د هغې دپاره یو ځای اواز پورته کول دي بیا پاتې شوې دا نورې خبرې نو دا بیا په خپله حل کېږي ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې اول پښتونولي ده بیا وروسته دا نورې خبرې دي بس بچیا دغه خبرې دي داسې خو په دې باندې ډېرې خبرې نور هم کېږي خو بس د منځه وخت دی نورې او بیا شي ښه بچیا ډېره مهرباني ده جي بالکل تاسو صحیح پوه کړم لوی سړی شي ډېره مهرباني ده جي